دی مونږ خلکو نه د رحمان بابا چرسیان خدي وی چې ولی ما وی په یو خبره پوهیږي اوس به تاسو وایئ چې مونږ نه چرسیان څنګه خدي قسم په خدای در نه خدي چې یو خبره پوهیږي سرسن پیر ته وزت لمه د زیارت ته مازیګر مونځ به مې هلته کو چرسیان به لګیاو غزل مزل به ویل خو چې اذان به شروع شو ویل به چپ کرو اذان اوندي اذان به شروع شو نو ټول براله مانځلو ما نه پښتنه یو ورځ یو کړه چې دا چرس څنګه شی دی او د تبلیغ کولو چلم زده کوي چل او شیخ ته چې وایي چې چرس څنګه شی دی پلیتا مردار حیران دی حیران نسبه تبلیغ کولو چلم زده که او هغه چل زده که چې کوم قرآن ښودلی دی د تبلیغ کولو ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن د خدای لارې ته به چې خلق راغواړي په ډېر حکمت به راغواړي په چل ول به راغواړي جګړه ور سره کې هي احسن په ښې طریقې به کې ور چل زده که نو ما نه چرسیانو پوښتنه وکړه دا چرس څنګه شی دی اوس ماړه کې سوچ وکړو چې که ورته وایم چې حرام دي نو دوی دا مانځله به هم بیا نه راځي خو راشه حکمت عملي ور سره وکړه ما ورته ویلې پرېږدئ مړه تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی چرس فقیري بوټی دی مال تاسو وایئ که نه واه ویل قربان دې شم ملا ویل دې ته وایي ودې لیده زمونږ حقیقت یې وپېژنده ما په خبره پوه شوم مال تاسو وایئ چې فقیري بوټی زما دا خبره ځکه کومه چې زما دا تقرونه ټیپ کېږي که نه دا بیا چې ملیانې چېرته واوري به ګوره چرسو ته یې ویل چې راوایي که د همغه چرسو پیسې د دله ورکړې د غوندې نو اته واړه جنت هم در کوي تاسو وایئ چې فقیري بوټی دی بس چرسیان مې مریدان شو چې زه به لاړم ټول برانه ګیر چاپیر شو کله بیا زما لاسونه سپول کله بیا څه کول یو میاشت پکې تېره شو مازدیګر مونځ یو ځلې چې وشو مال تاسو کښېنئ یاره یو مسله کښېنښته یم تاسو نه یو مسلې تپوس کوم ویلې څه ما وی مسله دا ده چې یو معشوقه وي او د هغې دوه عاشقانې دوه یو عاشق داسې وي چې معشوقه آواز وکړي چې فلانیه او د عاشق وایي چې لبیک و سعدیک حاضر یو عاشق داسې او یو عاشق داسې چې معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه 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 زړې وکړي په چغو او د عاشق پروت یو سترغلي پې پړسېدلي او بیا را پاسې او سترګې موږې چې تاسو څه ویلي دي تاسو څه ویلي اوس د معشوقې پړه کې به د کوم عاشق قدر زیاتي نو هغه چرسیان وویل چې دا خو ظاهره خبره ده چې معشوقه آواز وکړي او کوم سړی فورا حاضر ودرېږي د هغې قدر به وي او دا سترګې چې پې پړسېدلي نو مال تاسو د شپې چې دا بوغه ووهئ نو سار در باندې سترګې پړسېدلي معشوقه آواز وکړي چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح الله را منډې کوي او تاسو صاحب سترګې مه کوئ او غرمه را پاسئ نو د معشوقې په آواز لبیک نشئ ویلی شیخ و فقیري بوټی دی خو د معشوقې د آواز نه هم خطا کوي ویل
مالاو والباس زمونږ د پلارم توبه ده بیا به نس هغه چې پریخي دي ولس اتلس نولس کاله وشو ابل اورز میں کته په تبلیغی جماعت کې روان ته روان خلاص نو عزیزانو زما عرض داو چې ارشد پر به حکمت عملی اختیار ہے پچا چې ته مې نو د بل چا مینتوب د پاره به د خپل محبوب حسن ورته ہے کمال به ورته ہے الا به پیمنی دا نن موږ دنیا پسې یو په دنیا مین یو کپاغه مین شو والله دنیا بتا پسی وی ارڅ بتا پسی